نو دی وخت کې د مسلمانانو سحل چې دنیا د کفر او شرک او فساد نه ډکه ده او د توحید او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په منهج باندې یو موحدین ته مؤمنانو ته الله سمکه ورکړي ده او د هجرت نه کوي ځان ته چې د قسمه قسم باندې لټوي نو د دې خلکو هم دومره چې د دې اندازه مطابق درجی وي چې دا سب بخارونه کې دی او ایمان پکې شته دی او توحید عقیده لري او دا چې کله زائد په غره کې شي خوراک د طبيعت خلاف شي پسر د بي 250 تیارې ډرونونه جیټ تیارې همدغه سنور د توپونو گزارونه کیږي بمبارونه در باندې کیږي او د سلورو طرف نه دښمن محاصره کړي توپونه او ټانګونه او درنې اسلحې دي هم در باندې ولي کورنۍ او خواږه خپلوان مور او پلار ورونه دي هم پریخي وي د ژوند او مرګ یا زخمونو ترمنځ شپه او ورځ تیروي او بیا هم د الله جل شانه څخه وویریږي او د دې سره سره د احزاب په شان حالت شي او بیا د وړي کی منطقې نه دی وړ د کومه منطقه چې ده دارالاسلام نشه دا وړان منطقه چې دا کم رب العالمین ته درکړي د دې وړي منطقې نه ټولي دنیا ته اختار هم ورکوي او هغه در سره په خپل ټول قوت دښمنی هم کوي نو بیا تاسو فکر وکړئ ورونو نو دی وخت کې به د ابتلاګانو کومه مرحله وي د صابرونو او صادقینو به کومې درجې وي د رب العالمین په وړاندې سبحان الله